یو لطیفه مشهوره ده دا زنانه چې اکثر د پردي واده لځي نو ځان ښه جوړ کړي نو زموږ په دې علاقه کې په دې سوزکي کې یو اړخته زنانه ناستې وي او بله اړخته سړی ناست وي نو یو زنانه وه هغې به ځان په کور کې ډېر زیات چې کوم دی نو پوار ساتلو او ځان صفایي به خیال نه ساتلو خو چې واده له بتله نو په ځان باندې به بل ځان جوړ کړی و نو دا سړی هم په دغه ورځ باندې چې کوم دی چې ته کار له روان دی په ګاډي کې ناست دی او دا زنانه هم چې کوم دی نو واده له روانه ده په ګاډي کې ناسته ده نو دا سړی په دې زنانه باندې چې کوم نظر پرېوته چې یاره دا زنانه خو زموږ د زنانه په شانتې ده خو پورا باور یې پرې نه و چې دا به زموږ زنانه وي ځکه چې هغې خو په ځان باندې بل ځان جوړ کړی و ده به ورته د سترګو کې لاندې لاندې کتل نو چې کله دا زنانه د واده نه راغله نو دې سړي ته وایي چې سړیه تا خو زه په شرمونو باندې وشرمولم په غونډ ګاډي کې تا به صرف ما ته کتل چې دا ولې نو دا سړی ورته وایي چې یاره ما خو وایي چې یاره زمونږ دا زنانه په شانتي دا زنانه ده خو دا خو په کور کې یو شانتي و دلته بل شانتي نو زما د باندې هسې شک راغی نو ډاډه مې ورته کتلي نه شو ځکه مې د سترګو لاندې لاندې کتل نو زما خوږو پښتنو چې کومې واده شوې زنانه دي هغې ته زما دا خواست دی چې کم از کم په خپل کور کې ځان صفا او سوتره ساتل پکار دی او چې کوم ځوانان دي واده کړي هغې له هم پکار دي چې څنګه دفتر یا کاروبار لزو ځان ښه ماشاءالله صفا سوتره کو دغه شانتې موږ له پکار چې په کور کې هم موږ خپل ځان صفا او سوتره ساتو. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي